د نومي بیماری لپاره د هرې بیماری لپاره حضور علیه السلام فرمایي چې کم بیمار په دوو شفاءینو باندې شفا نه حاصلوي دله د الله شفا نه ورکوي. دوه د شفا څیزونه دي چې څوک په دې شفا نه حاصلوي دله د الله شفا نه ورکوي. کوم څیزونه دي؟ یو قرآن دی، یو قرآن دی. قرآن ټول شفاء ورحمت للمؤمنین. قرآن شفا ده، رحمت مومنانو دا پارا. یو شفا قرآن دی، شفائن دو د شفا سزونا او بل دی شاتو، بل شات دی. شاتو که اللہ وی فیه شفاء للناس، و شاتو کی د خلقو د بیمارو دا پارا شفا دا. نسوک جه پا دی دو د شفا پا سزونو شفا نا حاصلی وی دل شفا نا ملاویگی. یو قرآن دی، یو شات دی. نبی اسلام دور کی یو صحابی دی، لاغا خیٹا خراب شو. چه خیٹا خراب شو دستونه په ولګي دا صحابي راغی حضور علیه السلام نو د الله محبوب ضرور می خېټه خرابه ارشاد ولا ورک نو هغه ول ارشاد ورک چې ورکړه نو هغه نو دستونه نور زیات شو. دې پورې بزګر مړ شي ما یو کس خېټه خراب ونو ډاکټر رور دی والله وی زما رور چې کم دین بیمار دی خېټه خرابه هغه ډاکټر ورته خیر دغه ګنده ماده چې دته ختم شي وی دا خیر د وی ورنه بیا راغی وی ډاکټر سی باغ دستونه خورت 7% زیاتیږي وی خیر دی دغه ګنده ماده ده دغه ګنده ماده ده داغه بزګر مر خپل انداز وی دغه ګنده ماده ده ها سړی چې کم دې زرګدن شروع شو روړ راغی وی ډاکټر صاحب ضرور مې زرګدن شروع شو وی خیر دی زرګدن خیر دی خو چې دغه دا ګنده ماده ختم شي رور مر شو چې مر شو را ډاکټر صاحب روح مې مر شو وی مرګ خیر دی خو چې دا ګنده ماده پکې چې کم دی دا ته ختم شي مرګ خیر نو هغه وی دا الله پیغمبر ضرور مې خېټه خرابه ده نبی رسول الله ته شات ورکا اج ورکړه نو هغه دستونه نور زیات شو بیا راغی وی دا الله محبوب هغه دستونه نور زیات شو وی بیا ولا ورکا نبی رسول الله فرمایل بیا ورکا چې بیا ورکا هغه نور زیات شو درې ځل نبی رسول الله ته شات ولا ورکا او چې شات به ورکا دستونه به نور زیات شو. پس سلورم دل نبی علیہ السلام تو فرمائل صدقہ کتاب اللہ وکذب بطن اخیکا دا اللہ کتاب رشتینے دی ستا ضرور خیٹا درو جن دا. محدثین وی چې نبی علیہ السلام فرمائل ضرور خیٹا درو جن دا وی دا دی رول پا دی خیٹا کی گندت جراسیم و مادہ اور شاتو کی دا صفت تی چې دا گندہ مادہ نا پریدی پا خیٹا کی شاتو کی شفا دا برحال. نو قرآن پاک دو دا شفا سن